په دې وروستیو کې افغانستان بانک هغه افغاني بانک نوټونه چې خط پرې لیکل شوی وي، سوری شوی وي او یا هم تیزاب پرې شیندل شوي وي ناچله اعلان کړي چې د افغانستان بانک د نوي پالیسۍ خلکو ته سختې ستونزې راولاړې کړي. ښاریان وایي د همدې اعلان سره سم شخصي بانکونه او صرافان زړې افغانۍ او معمولي داغ لرونکي لوټونه له خلکو نه اخلي او دې کار خلک مجبور کړي دي چې د افغانیو پر ځای کلدارې له ځان سره وساتي او راکړه ورکړه په کلدارو وکړي. تر څو چې دا اعلان شوی دی حتی د افغانیو په قیمت باندې ارزش باندې هم تاثیر کړی، په ځبن کې د افغانۍ په ترویج باندې ډیر زیات اثر کړی. اوس پخوا چې لږ لږ خلک په افغانۍ خرڅول، اوس معمولا ټول هغه پردي اسعار باندې خرڅوي. کلدار چلیږي، اوغانۍ نه چلیږي، ټول عاجز خلک راوي، اطراف نه راوي، دلته خلک خلاف پرېږد کوي، نه اخلي، دا صرافان هم نه اخلي. او دلته داسې ما ولیدل ټول جلا کوي دا خلک او د دې غم کوي او دا غټه شرم دی. افغانۍ وروره معمولی خطي د قلم خطي نه اخلي، صحیح ده کنه، نه صراف اخلي نه بل اخلي. ورسته کني بانک ته لاړ سره زرهاو کسان وړال دي معمولی او کالدار په دې حالات باندې اخلي، خو همدې د برابر کړي چې کالدار کشکدري کار رقم وای اخلي. په ورته مهال په جلال آباد ښار کې یو شمېر صرافان هم د ښاریانو د شکایتونو مانخته کوي او زیاتوي چې دوی هم د پیسو د تحویل په وخت کې چې کله خصوصي بانکونو ته افغاني بانک نوټونه وړي له ورته ستونزو سره مخ وي. اوس د عام خلکو ته مشکل جوړ کړی دی. اوس موږ له څوک افغانۍ راوړي هغې باندې ټاپې لګېدلي، موږ هم ترې نه اخلو، خطونو والا هم ترې نه اخلو. خو دا بانک مشکل جوړ کړی دی. دغه مشکل چې جوړ کړی دی افغانستان بانک جوړ کړی. بله ورځ ما خپله تحویلي مې لرله په باختر بانک کې، هغه د هغه شاهدان دي هغه خلک، او دغه ما سره دغه بل ورور ما سره دغه پیسې چک هم کړلې. 13 لک روپو کې ما ته 3.5 لک روپۍ ما ته بېرته واپس راته دا کړل، نو هغه پیسې باندې ما چک کړي وې. په ورته وخت کې په ننګرهار کې د افغانستان بانک چارواکي وایي د افغانستان بانک دا نوې پالیسي په دې هدف نه ده رامنځته شوې چې د کلدارو چلند ته زمینه برابره کړي. دی دا هم مني چې یو شمېر صرافان له اصولو سرغړونه کوي، خو وایي د ښاریانو ستونزې یې له پامه نه دي غورځولي او دا ستونزه به ژر حل شي. او هغه صرافان چې د کلدارو په بدل کې له خلکو په کمه بیه افغاني نوټونه اخلي ژر ونیسي او قانوني چلند به ورسره وکړي. نه، شخصي بانکونه خو زموږ پورې تړاو لري، هغوی نه خزانې چې زیاتې شي موږ یې ترې اخلو، هغوی هغه خپل لیمټ پورې پیسې ساتي، لیمټ نه اوچتې پیسې ترې موږ اخلو. نو موږ د خواره مشکل حل شو او پخوا هم حل او د هغې انشاءالله پر مشکل حل شو. موږ مدیران راغوښتي وو سره او نن بیا ولایت مقام کې جلسه ده، انشاءالله تعالی خبره بیخي مشکلات ختم دي. بیا د شهري څانګې ته موږ دا سمپلې ولېږلې چې هلته تقریبا د 50 میلیون پورې تقریبا واردوي په ورځ کې، هلته مشکل ختم دی. په صرافي کې انشاءالله تعالی شاید نن مشکل مکمل ختم شي. نوموړی زیاتوي له دې پالیسۍ څخه د افغانستان بانک موخه دا ده چې افغاني بانک نوټونه خوندي او روغ وساتل شي. خو د اقتصادي چارو پوهان هم په دې فکر کې دي چې افغانستان د هغو ملکونو په څیر پرمخ تللی نه دی چې دا ډول پالیسي دې پکې مثبت اغیز وکړي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي که څه هم د افغانستان بانک دا نوې پالیسي د افغانیو د ارزښت د لوړولو په هدف اعلان کړي، خو په خبره یې په اوسنیو شرایطو کې دا ډول پالیسي د افغانیو پر ترویج منفي اغیز غورځوي. زه فکر کوم په موقت ډول باندې شاید چې یو ستونزه راولاړه کړي، خو په اوږدمهاله توګه باندې دغه پالیسي چې ډیزاین شوې ده د دې به مثبت تاثیرات دي. د جلال آباد د ښاریانو په خبره له کله نه هم چې د افغانستان بانک نوې پالیسي اعلان کړې د افغانیو پر ځای د کلدارو راکړه ورکړه ډیره شوې او خلک د دې کار لامل هم دا یادوي چې دوی ته هغه پیسې ارزښت لري چې د زړښت او چلند سره خپل ارزښت د لاسه ورنه کړي.